د جینکو زړه به څنګه ګټي او د دې دپاره کوم کارونه ضروري دي؟ کوم کسان چې غواړي چې جینکو زړونه وګټي او مینه محبت ورسره وکړي، نو په دې کارونو باندې عمل وکړئ. په نننۍ ویډیو کې درله هغه پټ رازونه ښکاره کوم چې تاسو به د دغه کارونو نه ناخبره یې، او دغه که تاسو په ژوند کې دغه کارونه وکړل، نو تاسو به د ډېرو جینکو زړونه وګټئ. هرې جینۍ دا غواړي چې هغه په خپل شخصیت سره وپېژندلی شي، د هغې خبرې واورېدلی شي او زړه سره یې ولګوي. جینکۍ خم د صفا زړه والا کسان خوښوي. د جینکو زړونه یوازې په پیسو باندې یا په ښایستهوالي باندې نشي ګټلی، هغه په هلکانو کې خلوص، توجه او اعتماد خوښوي. د جینکو هغه هلک ډېر زیات خوښ وي چې دروغ نه وي او ښودنه نه کوي، چې څنګه دی همغه شانتې وي، رښتیني او خلوصي زړه نرموي. که تاسو یو جینۍ سره په عزت سره خبرې وکړئ او هغې له عزت ورکړئ او د هغې نه په یو خبره کې مشوره واخلئ، نو هغه خپل ځان تاسو ته نږدې کوي. د جینکو وړې وړې خبرې اورېدل او د هغوی جذبات پیژندل، دا یو هغه عمل دی چې تاسو د هغې زړه ته ورنږدې کوي. تاسو جینکو له دغه یقین ورکوي چې تاسو صرف د هغې یئ، تاسو په زندګۍ کې هغه یو خاص ده او تاسو په هغې باندې باروسه کوئ. تحفې یا پیسې ورکول ضروري نه دي، وخت ورکول او ورسره کېناستل، خبرې کول ضروري دي. په دغه کارونو سره تاسو د جینکو زړونه ګټلی شئ او ځان طرف ته یې میله کولی شئ. په یاده دې وي، صفا نیت، عزت او اعتماد، توجه او وخت ورکول، دغه هغه کارونه دي چې جینۍ ته میلو شي، نو تاسو یې زړونه ګټلی شئ او تاسو یې په زړونو کې ځان له کور جوړولی شئ. دغه معلوماتو چې راسره مو شریک کړو، که معلومات هم خوښ شوي، ویډیو لایک کړئ او که چینل ته نوي راغلي، چینل هم سبسکرایب کړئ چې داسې ښکلي معلومات تاسو ته میلاویږي.